د ویش منډیي سوداګر په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ نه مني. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه مهم خبر ته. د بلوچستان په چمن ښارګوټي کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د لسګونه زره وګړو پر لس چې ډېری د کرښې پورې غاړې په بولدک کې سوداګري کوي لا هم روان دی. پرلط کوونکي وایي تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د سوداګرو ټولنې او د سیاسي ګوندونو دا پرلط د اکتوبر پر 21 پیل شوی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د تیر په څیر په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکیره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. یو ځایي سوداګر جمعه خان اڅکزي رسنیو ته ویلي چې د دوی د سیمې اقتصاد تر ډیره د چمن بولدک ترمنځ د ویش بازار پر سوداګرۍ ولاړ دی. د نوموړي په وینا لا تیرو څه نه څه 12 لسیزو راهیسې په سیمه کې سخت وچکالۍ هم ګڼ خلک اړ کړي چې د چمن بولدک ترمنځ سوداګرۍ ته مخه کړي. دی زیاتوي چې دا مهال هره ورځ نږدې 15,000 کسان چې ډیری په ویش منډیي کې دوکانداران او سوداګر دي د کرښې یوې بلې غاړې ته اوړي. په چمن کې د پاکستان د سوداګرۍ خونې پخواني مشر داور خان اڅکزي رسنیو ته ویلي چې د چمن ښارګوټي او سپین بولدک ترمنځ پروت د ویش منډیي لا تر انګریزانو وړاندې د سیمې یو لوی کاروباري مرکز و. خو سیمې ته د برېټانیا د ښکېلاک په وخت کې اورګاډي پټلۍ تر غځېدو وروسته د دې سیمې کاروبار په چټکۍ سره د هند نیمې وچې ته پراخ شو. ښاغلي اڅکزي زیاته کړه چې د افغانستان ډېری میوې لکه انار، انګور، خټکي، مڼې په هند او د پاکستان په نورو برخو کې د چمن ښارګوټي میوې بلل کېږي، خو اصلا چمن او بولدک له پخوا راهیسې د کاروبار یوه لویه منډي ده. د نوموړي په وینا دا مهال بولدک ویش منډي د افغانستان تر ټولو غټه منډي ده او هلته هره ورځ د موټر او نورو توکو لوی لیلام کېږي. داور خان اڅکزي زیاته کړه چې دا ویش منډي د میلیونونو ډالرو کاروبار دی چې پکې د موټرو صنعت او د موټرو پرزو صنعت د سیګریټو صنعت شامل دي. د زیاتوي چې وړاندې د دې مرکز هرات، کابل او کندهار و، خو اوس د دې ټولو کاروبارونو مرکز ویش منډي ګرځېدلې ده او په لسګونه زره خلک پکې په روزګار بوخت دي. د پاکستان سوداګرۍ خونې پخوانی مشر داور خان اڅکزي وایي کله چې پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه رامنځته شونو په ملګرو ملتونو کې افغانستان د دې هیواد له رسمیت پیژندلو انکار وکړ چې په دې سره د چمن بولدک پر سوداګرۍ هم اغیز ولوید. خو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1965 کال کې یو تړون چې ATTA افغانستان ټرانزیټ ټریډ اګریمنټ نومیږي لاسلیک کړ. د دوه اړخیزه تړون نه دی. د دې تړون له مخې افغانستان خپلې میوې د ځمکې له لارې هند ته رسولې. پاکستان د ملګرو ملتونو د قانون له مخې پایبند و چې دا تړون وکړي، ځکه هغه هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري نو ګاونډي هیوادونه باید لار ورکړي. او د دې تړون له مخې د کراچۍ له بندره مالونه افغانستان ته وړل کېدل، خو په 2010 کال کې د افغانستان حکومت له اسلام آباد سره د ټرانزیټي سوداګرۍ تړون بیا نوی کړ چې اپټ افغانستان پاکستان ټرانزیټ ټریډ اګریمنټ بلل کېږي. پاکستان حکومت غواړي چې د کرښې دواړو غاړو ته د چمن او بولدک ترمنځ کېدونکې سوداګرۍ ته قانوني بڼه ورکړي او پر تلونکو راتلونکو د ویزې پابندي ولګوي. خو ځایي خلک وایي چې دوی ته د تلو راتلو حقوقي اسانتیاوې په 1893 کال کې د ډیورنډ کرښې د ایستلو پر مهال ترلاسه کړي دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي رسنیو ته ویلي چې د امنیت ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه پخوا د تګ راتګ لپاره ډېرې لارې وې، خو پر کرښه د اغزن تار تر غځېدو وروسته د دواړو هیوادونو وګړي یوازې د تورخم، چمن، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستانونو له لارې قانوني تګ راتګ کولی شي.